جناب مولوی صاحب عنایت الله سخنگوی ستر محکمه امارت اسلامی که از جناب مولوی صاحب در اولین پرسش میپرسیم که در خلافت های اسلامی گذشته و نظام های اسلامی همیشه به نظام قضایی اهمیت داده شده و از این منظر امارت اسلامی در قسمت قضا و سیستم قضایی چه کارهایی را انجام داده است؟ اگر مختصرا شرح بدین. بسم الله الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا اما بعد. اسلامی امارت د قضا او محاکمو د پرمختګ او لا ښې ترقۍ لپاره ډیر خدمتونه کړي چې په همدې غرض عالي اداره رامنځته سوې ده. پخوا د اسلامي امارت محاکمو درې مراحل وو: ابتدائیه، مرافعه او تمیز، چې بیا د شهید امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور رحمه الله په وخت کې د درېګونو محاکمو پر سر عالي اداره جوړه سوه چې هغه د ټولو محاکمو نظارت، څارنه او مراقبت او ساتنه کوي او د محاکمو یا د محاکمو په اړه د خلکو مشکلات او د محاکمو استدعاءات حلوي او د محاکمو امور او چارې تنظیموي. او دوهم د قضا په برخه کې اصول القضا چې په مخکنیو حکومتونو کې د عدلي محاکمو اداره او حقوقي اجراءات اصولنامې په نامه مرتب سوې وه. د امارت اسلامي د متخصصو علماو او شیوخو یو معین هیئت د هغه د تحقیق او تخریج کړی دی چې ډیر په یو ښه مزین ترتیب محاکمو لپاره چاپ سوی ده او همدارنګه د محاکمو لپاره لایحې، مجلې، جریدې او د هر ریاست او دیوان لپاره مقررې جوړې سوي دي او کوشش روان دی چې د ښو پرمختګونو او ترقیو په منظور په قضایي بخش کې لا ډیر تصنیفات ترسره سي او همدارنګه پوره تشکیلات جوړ سوي دي او د قضایاو د سب سیستم فعال دی او کوشش روان دی چې د لا اسانی په منظور سرور هم فعال سي. با سپاس از اینکه کارهای بسزای و مهم در قسمت سیستم قضایی شما بیان کردین که امارت اسلامی انجام داده. اگر به سوال دیگر بریم و بپرسیم که در شریعت اسلامی هر کسی نمیتونه قاضی شوه و خاصتا افرادی که علم دینیشان به سطح بلند قرار نداشته باشه، مثلا مدرسه نخوانده باشن یا از دوره کبرا یا دوره کلان فارغ نشده باشن. شما در این قسمت کدام شرایط برای تعیین قاضی دارین یا ای که وجود نداره او اگر وجود داره شرایط کدام ها هستند؟ د قضاتو د تقرر لپاره یو ځانګړې کمیشه جوړه سوې ده چې هغه د قضاتو د ټاکلو لپاره طرز العمل هغو ته ورکول سوی دی چې ځینې مهم شرایط یې دا دي: په فقه او قضا کې تخصص، دیانت، امانتداري، وفاداري، اهلیت او ښه استعداد لرل او د هغوی سابقه کتل. با سپاس. مسئله دیگه‌ای که خیلی هم مهم است و خاصتا در جامعه افغانی ما اکثر مردم به او امیدوار هستند بحث تطبیق حدود است که توسط او تمام نظام‌های اسلامی در گذشته افتخار می‌کردند و حتی توسط تطبیق حدود سطح جرایم را کاهش میدادن، حتی سطح جرایم در خلافت‌ها گاهی به صفر رسیده بود. آیا امارت اسلامی حدود را تطبیق میکنه یا خیر؟ و اگر تطبیق میکنه آمار دقیق هم وجود داره در نزد ستره محکمه؟ ستره محکمه او ټول محاکم مکلفیت لري چې شرعي احکام او فیصلې په پوره توګه تعمیل او اجرا کړي او ټول محاکم دې ته چمتو دي چې د خلکو منازعات او خصومات د اصلاح د لارې او یا د شریعت د اصولو سره سم فیصله کړي، چونکې د قصاص او حدودو د موجب جرایم ډیر سخت دي نو ځکه شواهد او ثبوتونه ډیر دقت غواړي. نو حدود که په شرعي طریقه ثابت سي او فیصله د خپلو شرعي اصولو سره سمه لیکل سوي وي، د مشرتابه تر نظر وروسته اسلامي امارت یې په اجرا کې هیڅ مانع نه لري. البته د اسلامي امارت له واکمنېدلو تر اوسه پر یو کس حد قصاص جاري سوی دی چې هغه د فراه ولایت کې د یو کس قصاص و او بعضې تعزیري سزاګانې مجرمینو ته ورکړل سوي دي. با سپاس. یعنی منظور شما دقیقا همین است که حدود تطبیق شده و اگر حدود ثابت شود حدود تطبیق خواهد شد و هیچ مشکل و دقتی وجود نداره. مسئله دیگه که قابل توجه است و عده زیاد هم در این قسمت شاید بخوان بفهمن مسئله رسیدگی به دوسیه ها هست. امارت اسلامی در قسمت روند تسریع دوسیه ها و رسیدگی به دوسیه ها
برای دوسیه ها زمان تعیین کرده یا ای که تلاش صورت گرفته تا هرچی بیشتر و زودتر تطبیق و فیصله شود؟ لله الحمد، افغانستان اسلامي امارت مشرتابه او ستره محکمه محاکمو ته زیاته توجه لري. قضایاو ته د ژر رسیدنې په موخه څه موده مخکې د اسلامي امارت د مشرتابه له طرفه هدایت صادر سو چې د سترې محکمې له طرفه ټولو محاکمو ته د متحدالمعال په شکل واستول سو چې ابتدایه محکمې به دوسیې په 1.5 میاشت کې څیړي او مرافعه محکمه به د 10 ورځو څخه تر 1 میاشتې پورې موده کې دوسیه څیړي او د تمیز ریاست به هم د 10 ورځو څخه تر 1 میاشتې موده کې دوسیه څیړي. که اجرات ونسی، قاضي به سترې محکمې ته معقول او مشروع عذر وړاندې کوي. د دې سره به دوسیې او قضیې ژر او په دقیق ډول څیړل کیږي. بله دا چې په دې وروستیو کې قضیو ته د ژر رسیدنې په غرض دیوانونه 2 څانګو ته ویشل سوي دي چې اوس الحمدلله د محاکمو کارونه په ډیر تیزی سره روان دي. خدا را سپاس. سوال دیگر این است جناب مولوی صاحب که چنانچه از تاریخ نظام های اسلامی مشخص می شود این است که عدالت رأس نظام قضایی است و هرچه رئیس باشه یا وزیر باشه یا هم فرد دیگری در برابر قاضی باید حاضر شود و هیچ استثناء در میان اینها وجود نداره. آیا نظام قضای امارت اسلامی در این مورد برای بزرگان و امرا محاکم خاصی در نظر گرفته و یا میان رعیت و بزرگان امارت اسلامی در مسئله پیش شدن به محکمه و دادرسی تفاوت وجود داره؟ د اسلامي امارت په محاکمو کې د قاضي مخې ته د رئیس یا وزیر او رعیت په حاضرېدو کې هیڅ تفاوت او استثناء نشته چې دا د اسلامي نظامونو په تاریخ کې هم ډېر مثالونه لري، لکه د امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله عنه او یهودي په منځ کې د قاضي شورح پریکړه او یا لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د یوې مخزومې ښځې په قضیه کې د حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه پر شفاعت د نبی علیه السلام پر مخ د غصې اظهار او د هغه وروسته خطبه چې نبی علیه السلام د خطبې په اثناء کې وویل والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لوی مسؤلین اکثریت د نظامی محاکمو سره ارتباط لري او د ضرورت په وخت کې پرته له تفاوت عدالت ته احضاریږي او یا ملکی محاکم احضاروي، مګر د امارت اسلامي مسؤلین الحمدلله د یو سپېڅلي هدف په غرض تر هر قسم جرائمو تیریږي او د جنایاتو د ارتکاب څخه ځان ساتي. منظور همی است که در نظام های وضعی بشری میان بزرگان یا امرای نظام و حاکمان نظام و همچنان رعیت تفاوت قائل است، اما در امارت اسلامی مانند نظام های اسلامی قبلی مانند خلافت های راشده که نمونه هایش شما بیان کردین هیچ تفاوت بین بزرگ و کوچک وجود نداره. مسئله دیگری که خیلی ها بحث در او صورت میگیره نبود قوانین است. اگر مختصرا شما شرح بدین که از کدام قوانین برای فیصله در محاکم استفاده میشه و اینکه قوانین وضعی بشری حال هم قابل تطبیق است یا خیر و اینکه از فقه اسلامی که از جمله قوانین اسلامی به شمار میره استفاده میشود؟ زموږ قاضیان د خپلو قضایي شرعي اصولو څخه کار اخلي. داسې یوه جزیان نسته چې په اسلامي شریعت کې او فقه اسلامي کې پیدا نسی او وضعي قوانین چې له اسلامي هدایاتو سره ټکر ونه لري خاص طور پر په اداري بخش کې د قبول وړ دي. البته هغه وضعي بشري قوانین چې د اسلامي هدایاتو سره په ټکر کې دي د هغوی پر بطلان ډېر نصوص موجود دي، لکه الله تعالی چې په سورة مائده 49 آیت کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وان يحكم بينهم بما انزل الله او په 45 آیت کې فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون او همدارنګه الله تعالی په 48 آیت کې فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. کوم آیتونه چې ما تلاوت کړل په دې کې الله تعالی امر کړی دی چې حکم به په ما انزل الله کیږي او کوم څوک چې د الله تعالی په رالیږل سوي قوانینو کې حکم ونه کړي هغه ظالم او فاسق بلل سوی دی. او داسې نور ډېر نصوص دي چې د اسلامي امارت اوسني قاضي القضات محترم شیخ عبدالحکیم حقانی حفظ الله په خپل کتاب
تتمة النظام فی تاریخ القضاء فی الاسلام کې هم د دې موضوع په اړه کافی بحث کړی دی. با سپاس. مسئله دیگی که وجود داره، اگر قاضی ها تخلف بکنن و طبیعتا انسان خالی از خطا نیست و شما شرایط خوبی را در قسمت تعیین قاضی در نظر گرفتین نسبت به صحبت هایتان، اگر یک سیستم نظارت قضایی هم وجود داره در ستره محکمه یا نظام قضایی امارت اسلامی؟ هو، ستره محکمه په خپل تشکیل کې د تفتیش مستقل ریاست لري چې تقریبا 25 اعضا پکې کار کوي، چې دغه ریاست د ټول افغانستان د محاکمو او قضاتو د څارلو دنده پر غاړه لري، چې په مسلسل ډول د ټول ولایاتو محاکمو ته هیئتونه استوي چې هغوی په محاکمو کې د قاضیانو فیصلې او نور ټول جریانات ګوري او بیا د وروستیو لازمو اقداماتو لپاره یو بشپړ راپور د سترې محکمې عالی مقام او معاونیت ادارې ته وړاندې کوي او هغوی په اړه لازم اقدامات ترسره کوي. و در اخیر میخوایم که بپرسیم که تمامی خدمات را شما از لحاظ نظام اسلامی و اینکه امارت اسلامی به عنوان یک نظام اسلامی لازم است که تا برای تامین عدالت و حل فصل قضایا انجام بده. در این قسمت همکاری رعیت در این موارد با شما چگونه هست و از رعیت هم شما در این موارد چی درخواست دارین؟ د عدالت د تامین او ژر فیصله کولو لپاره مو غوښتنه له ولس څخه دا ده چې پر خپل وخت دواړه جانبین د دوسیې د څېړلو لپاره حاضر سي، خو اکثر غاصبین جنایتکاران له وطنه تښتېدلي دي چې د محکمې د جریاناتو د ځنډ لامل ګرځېدلي دي، او بل دا چې اسلامي حکم ته لبیک ووایي. طبیعي ده چې فیصله کول د فیصله په صورت کې په یو جانب قضیه بایلي او یو طرف به یې ګټي، نو د قضیې د بایللو په صورت کې دې له ناوړه تبلیغاتو څخه ډډه وکړي. با سپاس از اینکه برای ما وقت دادین. جناب مولوی صاحب عنایت الله سخنگوی ستره محکمه امارت اسلامی بودند که در قسمت نظام قضای امارت اسلامی به ما نکات خوب و ارزنده را بحث کردند. با سپاس از شما. مننه. کور ودان الله مو عزتمن لره.